د بل یو ملګري تاسو کړی دی چې بریلي په سیمونز کې کنه کې یو بریلیانو کې اقسام شته او کنه شته لري بعض یو په کدای شي چې هغه صرف یا رسول الله وایي نو آیا دا به د باندې مشرکی او کنه جواب دار چې بریلیان کې قسمونه واقع شته لري ځنې په ډېر غالي بریلیان دي او ځنې په کې لږ گزاره حال دي نو ځنې بریلیان په کې د شته بعض علما په دې کې شته چې هغه عقیده هغه دانه چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی یا عالم الغیب دی یا د غیر الله نه مدد غوښتل هغه جایز دي لیکن بعض بدعات پای کې موجود دي خدای ډېر کم کوس خلک دي دا څه نه پکې شته لکه په فیسبوک باندې د بعضو بیانونه سړی جوړي دا نه معلومیږي لیکن اکثریت په دې کې هغه دار چې دی عقیده دار چې نبی صلی الله علیه وسلم د عالم الغیب غني خپل اولیاء عالم الغیب غني هغه حاضر ناظر غني نو به دې دوه عقیده د شرک په دې پس منځ کول اغه نه دی پکاره دغه مشرک سړي په خپل باندې مونږ کیږي نو د بل چا لپاره به منځو شي د دې مثال سره کې سوچ په یو بیا د سالم پسې ولاړ وي بیا د امام پسې ولاړ وي چې امام بیا او د سي او خلکو ته پته ای نو په پسې اړول مونږ کول جایز نه دي البته چې وسغه ته پته نه او تا پسې مونږ کو نه به مونږ جایز دی او کوم بریلیان شاغي صرف د یا رسول الله چغه وي او نور عقاید چې کوم هغه برابر وي نو دغه باره کې د دینه تپوس کول پکار یا رسول الله چغه تاسو په کوم بنیاد باندې وایي که په دې بنیاد باندې یا رسول الله چغه وي چې هغه مدد کوي حاضر ناظر دی ور به مشرکان دي او کاسه د محبت په بنیاد باندې وایي نو به مشرک نه دی خو لیکن بدعتي دی او د شرک خطر پکې ده